زه وم بدل که نظرونه څه بدل و زموږ د کلي رواجونه څه بدل و ها د کلي حجرې آباد نه وې بحث کې نه د هر چا زړونه څه بدل و ځوانان بې برېته نه چادر او نه خولۍ په سر و ځوانان بې برېته نه چادر او نه خولۍ په سر و ستومان حیران شوم لباسونه څه بدل و د شاعرانو درې پاڼې خوږو مینهوالو سلامونه نیکې هیلې احترامات او مینه مو ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه پروګرام کې موږ د شاعرانو ورونو سره د هغوی د ژوند فن او شاعرۍ په مورد خبرې اترې کوو نو په دغه برخه کې نن زموږ سره ګران مشر عبدالجبار ستومان صاحب دی د ستومان صاحب څخه به څو ښکلې غزل اورو ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې څو پوښتنې هم درې وکړو ستومان صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم ستړي مه شئ ډېره مننه باچا صاحب اول شاعران درې ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې بیا د یاد صاحب نه او د تا نه باچا صاحب ډېره مننه چې ما ته مو دا قیمتي وخت راکړو زما میلمه کړم او ډېره مننه مو کوم ډېر شکریه مننه ستومان صاحب که په لومړیو کې لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ نو ښه به ډېره مننه او زه عبدالجبار ستومان د خوست ولایت او د کوم متون کلی مدیخیل سره تعلق لرم او مسافر یم او چوټۍ راغلی یم میاشت کېږي چې په چوټۍ راغلی یم او د ډېر وخت خوښ چې مسافر یم او ټول عمر مسافر کې تېر شو او د 4-5 کاله کېږي دا ما ته ګوډه شاعري لیکل سره کوو بعض د وطن درد او د سفر درد سره مننه ستومان صاحب ژوند هم څنګه تېرېږي ژوند ښه ده بس ملګرو سره تېرېږي سفر کې هم ملګري راسره دي لکه درویش صاحب نور داسې ملګري هغو سره ډېر ښه ژوند تېرېږي او ستومان صاحب په لومړیو کې یو غزل در څخه اور بیا به مخکې ځو غزل به درته وړاندې کړم تاسو په دې هیله چې تاسو خوښې وړ وګرځئ او د لیدونکو غزل ده چې څه بې ارزښته څه بې پوره خوار و زار وطن یم څه بې ارزښته څه بې پوره خوار و زار وطن یم څه بې ارزښته څه بې پوره خوار و زار وطن یم پروت په سلګو کې وینې ناقرار وطن یم او څوک مې سودا کړي د تاریخ او څوک د وینو سودا څوک مې سودا کړي د تاریخ څوک مې د وینو سودا مننه څوک مې سودا کړي د تاریخ او څوک د وینو سودا لیلام د نړیوالو په بازار وطن یم او بل شعر ده چې پښتو بچو کې یم بې پوره او بې قدره یم پښتو بچو کې یم بې پوره او بې قدره یم د ګاونډیانو په لاسونو تل سنګسار وطن یم او شعر ده چې د هر شر زاله زما غېږه شوه چې ولې خدایه د هر شر زاله زما غېږه شوه چې ولې خدایه د نیمه پیړۍ کېږي جنګونو کې حصار وطن یم ډېر ښه دی داسې خو نه ومه دا ولې داسې پرېوتمه داسې خو نه ومه دا ولې داسې پرېوتمه د هر اغیار په دار ځوړنده مستعمار وطن یم ډېر عالی دی افسوس میرات یم زما د حفاظت څوک نشته افسوس میرات یم زما د حفاظت څوک نشته که څوک مې وساتي رښتیا بهار وطن یم او قیامت راولي چې خلاص د ناامنیو شمه قیامت راولي چې خلاص د ناامنیو شمه تر څو به پروت زه د باروتو په انګار وطن یم بیا یې اورې ډېر عالي دی او قیامت راولي چې خلاص د ناامنیو شمه تر څو به پروت زه د باروتو په انګار وطن یم ستومان فرهر مې ټول وجود دی خدایه ستومان فرهر مې ټول وجود دی خدایه د ستا د رحمتونو طلبګار وطن یم خدایه د ستا د رحمتونو طلبګار وطن یم ډېره مننه په دې هیله چې تاسو خوښ شوی دی مننه ستومان صاحب غزل مو واورېدو ډېر عالي و نور قضاوت به لیدونکو ته پرېږدو ستومان صاحب تاسو مخکې وویل چې 3-4 کاله کېږي چې زه شعر لیکم نو تر دې دمه به مو څومره شعرونه لیکلي وي چې دا درته معلوم دی یاره شعرونه خو به یاره د 500-600 سوو نه اوښتي وي 10-12 مې نظمونه لیکلي دي او غزل به 600 سوو نه وربره وي کم به نه وي ښه ډېر کوم چاپ ټولګم لرئ او یا نه بس 1-2 غورچانه دي ملګرو سره شعرونه پکې راغلي دي اوس مې بس اراده ده انشاءالله چې درویش صاحب هغې تاسو په مرسته او کتاب ته مداګي ونیسم مننه ستومان صاحب غزلونه به در څخه اورو لیدونکو ته به څه ووایې نوي غزل در څخه اورو
دا غزل د بچه صاحب چې دا یو مشوم په لشي وړ کې مې ولید هغه ځای مې دا غزل ولیکلو درولو چې ګله زموږ پر ایمانونو پورې ښه وخانده ګله زموږ پر ایمانونو پورې ښه وخانده د افغان جنګ او جهادونو پورې ښه وخانده او ته یتیم کړي ستا د پلار وینه یې خرڅه کړله ته یتیم کړي ستا د پلار وینه یې خرڅه کړله ته یتیم کړي ستا د پلار وینه یې خرڅه کړله د جنګ فرستو ضمیرونو پورې واه بیا یې اورې ډېر ښه ته یتیم کړي ستا د پلار وینه یې خرڅه کړله د جنګ فرستو ضمیرونو پورې ښه وخانده او د نن ملا ستا په دې حال جنت واجب کړي د نن ملا ستا په دې حال جنت واجب کړي د نن ملا په بیانونو پورې ښه وخانده ستا معصومیت او ستا په لوږې د سترګې پټې ستا معصومیت او ستا په لوږې د سترګې پټې د ګاونډي مالدار حاجونو پورې ښه وخانده ډېر ښه دی او تنکي لاسونه د دیمن بوټ او پالش چرته دي تنکي لاسونه د دیمن بوټ او پالش چرته دي خپلو نازکو ګل لاسونو پورې ښه وخانده بیا یې اورې ډېر ښه دی او تنکي لاسونه د دیمن بوټ او پالش چرته دي خپلو نازکو ګل لاسونو پورې ښه وخانده ستا په تصویر ستومان شهرت د خپل اشعارو کوي ستا په تصویر ستومان شهرت د خپل اشعارو کوي ستا په تصویر جوړو شعرونو پورې ښه وخانده ډېر عالي دی ستا په تصویر جوړو شعرونو پورې ښه وخانده ډېره مننه دا دی رستمان صاحب غزلونه به درڅخه اورم بل غزل د مخه ډایرکټ راغلی او غزل د چې زم له دې ښاره د دې ښار سیوري ته نه ودرېږم زم له دې ښاره د دې ښار سیوري ته نه ودرېږم زم له دې ښاره د دې ښار سیوري ته نه ودرېږم د بې پت ژوند د نوبهار سیوري ته نه ودرېږم ډېر عالي دی او چې څو وار ترې بېنوا لاړ بې دیده نه یم چې څو وار ترې بېنوا لاړ بې دیده نه یم نور د هغې لار انتظار سیوري ته واه بیا یې اورم مننه چې څو وار ترې بېنوا لاړ بې دیده نه یم نور د هغې لار انتظار سیوري ته نه ودرېږم او خپل اعتبار یم خوړلی یم له زهرو چې ډک خپل اعتبار یم خوړلی یم له زهرو چې ډک بیا مې توبه د اعتبار سیوري ته نه ودرېږم ډېر عالي دی بل شعر ده چې وي نامرد او د ملت له حاله وینه خبر چې وي نامرد او د ملت له حاله وینه خبر د داسې مشر او سالار سیوري ته نه ودرېږم ډېر عالي دی ډېر ښه دی او مننه لسترګو وړي خوبونه هم مسکا له شونډو یوسي لسترګو وړي خوبونه هم مسکا له شونډو یوسي ځکه د ښکلو د رخسار سیوري ته نه ودرېږم ډېر عالي دی او بل شعر ده درویش صاحب چې غریبي را سره نه قبلوي وي معتبر چې غریبي را سره نه قبلوي وي معتبر د داسې ورور او داسې یار سیوري ته نه ودرېږم ډېر عالي دی اخیری شعر د چې لمر ته ودرېږم استومانه د اسد په میاشت کې لمر ته ودرېږم استومانه د اسد په میاشت کې خو د بېننګو د چنار سیوري ته نه ودرېږم ډېر عالي خو د بېننګو د چنار سیوري ته نه ودرېږم ډېر عالي دی مننه استومان صاحب غزلونه مو اورېدل ډېر عالي تاسو نه ډېره مننه د تاسې توجه یو نړۍ مننه کوم تا نه او یاد صاحب چې دومره قیمتي وخت مې راکړو او زما کمزوري شعرونو ته دومره داد مې راکړو په شعرو باندې ډېره مننه د شاعرانو د پاڼې خوږو مینهوالو دا و د استومان صاحب سره یو کوچنی شان د ملاقات تر بلې بیا چې موږ د بل شاعر راپورې ځو نو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او یاد صاحب اجازه اخلو د الله په امان